د پوهنې وزارت د خصوصي زده کړو رئیس مولوي عبدالرحمن حمیدي له خپل پلاوي سره تخار ولایت ته ولاړ او د یاد ولایت له پوهنې رئیس او مشرتابه سره په یوه غونډه کې ګډون وکړ. سنگ تهداب مدرسه دهاتی محمدیه واقع در قریه کلفکانی ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار به روز یکشنبه از سوی ریاست معارف این ولایت گذاشته شد. د دایکنډي ولایت پوهنې ریاست د ښوونکو د 32 بستونو لپاره له 15 نوي نوماندانو څخه د آزاد رقابت ازموینه واخیسته. په پام کې د هغه کسان چې معیاري نمرې پوره کړي د یاد ولایت په محرومو او لرې پرتو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه وګمارل شي. ریاست معارف ولایت ننگرهار به روز یکشنبه امتحان تثبیت سویه شاگردان عودت کننده به کشور را غرض شمولیت آنان در صنف هفتم، هشتم و نهم برگزار کرد. ریاست معارف ولایت لوگر روز دوشنبه رقابت سیرت النبی را میان 220 تن شاگردان مدارس خصوصی و دولتی این ولایت برگزار کرد. د بادغیس ولایت په بالامرغاب، قادس ولسوالیو او د یاد ولایت مرکز اړوندو ښوونځیو لپاره د اوبو تشنابونو جوړولو، د څښاک پاکو اوبو د څاګانو کیندلو او د سولر سیستم نصبولو پروژې چې ټولیز لګښت یې 22 میلیونه او 240,915 افغانۍ اټکل شوی د جوړولو کارونه پیل شول. ریاست معارف ولایت پنجشیر روز دوشنبه نشست ارزیابی وضعیت معارف این ولایت را همراه با مدیران معارف ولسوالی های این ولایت برگزار کرد. د لوګر ولایت پوهنې ریاست د ازرې ولسوالۍ د 25 خصوصي مدارسو د استادانو لپاره د ظرفیت لوړونې یو ورځنی سیمینار دایر کړ او هغوی ته د پوهنې وزارت کړنلارې او نوي تدریسي میتودونه وروښودل. ریاست معارف ولایت غزنی روز دوشنبه از 100 تن کاندیدان بست‌های خالی معلمی در مکاتب این ولایت امتحان اخذ کرد. د سمنګان ولایت پوهنې ریاست د ښوونې ورځنی امیر او ورسره مل پلاوي د حضرت علي لیسې او د خدیجه الکبرا ښځینه ښوونځي اداري او تدریسي چارې له نږدې وڅېړلې او د حل په موخه یې اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې. ریاست معارف ولایت جوزجان روز سه‌شنبه جلسه سکتوری را با مؤسسات همکار با معارف به رهبری مولوی محمد طاهر جواد رئیس معارف این ولایت برگزار کرد. د بلخ ولایت پوهنې ریاست او مولانا جلال الدین محمد بلخي خصوصي پوهنتون ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د یاد هوکړه لیک له مخې به هغو استادانو او د پوهنې کارکوونکو ته چې په یاد پوهنتون کې زده کړې کوي تخفیف ورکول کیږي. ریاست معارف شهر کابل روز سه‌شنبه طی مراسمی برای 820 تن فارغان مکاتب شهادتنامه‌های فراغت از صنف 12 را توزیع کرد. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معاینات د څارنې او ارزونې ریاست د کارپوهانو یو پلاوی د هرات ولایت پوهنې ریاست له مرکزي څانګو او د ښار او ولسوالیو پوهنې امریتونو څخه د لیدنې او څارنې په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ. سنگ تهداب تعمیر جدید لیسه نصفان بلغلی مرکز ولایت سرپل روز سه‌شنبه توسط مولوی محمد رحمانی رئیس معارف این ولایت گذاشته شد. د پکتیکا ولایت پوهنې ریاست ځانګړې غونډه د پوهنې رئیس الحاج مولوي عبدالقیوم فاروقي په مشرۍ ترسره شوه. په یاده غونډه کې له پوهنې سره مرسته کوونکو ادارو خپل تطبیق شوي فعالیتونه او راتلونکي پلانونه ګډونوالو سره شریک کړل. ریاست معارف ولایت فاریاب روز سه‌شنبه لیسه شبانه شهر میمنه این ولایت را افتتاح کرد. د نیمروز ولایت پوهنې ریاست د دینی عصري او تخصصي مضامینو د 9300 جلده درسي کتابونو د ویش لړۍ د یاد ولایت په دارالعلومونو، مدارسو او دارالحفاظونو کې پیل کړه. سنگ تهداب دیوار احاطوی لیسه دخترانه بولک ارتبوز معارف شهری شهر طالقان ولایت تخار روز چهارشنبه توسط الحاج مولوی حزب الله مبشر رئیس معارف این ولایت گذاشته شد. د دایکنډي ولایت پوهنې ریاست اداري غونډه د یاد ولایت پوهنې رئیس الحاج مفتي رحمت الله مدثر په مشرۍ له امیرونو او مدیرانو سره ترسره شوه. هیئت اداره عالی تفتیش طی جلسه‌ای که در مقر معاینت منابع و اداره وزارت معارف یافته‌های خود را از روند نظارت از پروژه‌های نظارت با معین منابع و اداره وزارت معارف و رؤسای تدارکات و مالی و اداری نظارت شریک کرد. وروستی خبر ده چې د بلخ والی له پوهنې رئیس د مدارسو مسؤلینو او د علماو له استازو سره وکتل او له هغوی سره د یاد ولایت د دیني بنسټونو د ستونزو د حل، د هیواد د بچیانو په ملي او اسلامي روحیه روزلو او یو لړ نورو بېلابېلو موضوعاتو تفصیلي بحثونه وکړل. مولوی عبدالقدوس قدوسی رئیس دارالعلوم‌های معینت تعلیمات اسلامی وزارت معارف در حالی که از طرف شماری از علمای کرام و مسئولین همراهی میشد از دارالعلوم عربی کابل دیدن کرد. د تعلیم او تربیه لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو غواړي